بسم الله الرحمن الرحیم. د عثماني خلافت په کمزوري کې د مذهبي کړیو کردار. اول، د سلطنتي کورنۍ د عیاشۍ، بېکفایتۍ او فساد ترڅنګ ملایانو هم د عثماني امپراتورۍ په کمزوري کې خپل کردار درلود. هر عثماني سلطان پر ځان یو شمېر متنفذ علما راټول کړي وو. د دې علماو موجودیت و سلطنت ته په ځینو ساحو کې ډېر ګټور و. حکومت ته مشروعیت ورکاوه، ولس یې ورته اراماوه او په ټولنه کې د نظم او همغږۍ سره مرسته کول. خو په ځینو برخو کې د حکومت اصلاحاتو سره مخالفت هم کاوه. ملایانو فکر کاوه چې د دغو اصلاحاتو په عملي کېدو سره د دوی نفوذ کمیږي. مثلا دوی عصري علوم نه تشویقول او فکر یې کاوه چې د عصري علومو تقویه به د دوی مدرسو او مذهبي علومو ته د حکومت او ولس توجه کمه کړي. دنیوي علوم چې اصلا د دین برخه وه، دوی نه یوازې اوس د دین برخه نه بلل، بلکې هغه یې په مقابل جهت کې قلمداد کوله. دوی د عصري علومو ماهر خپل رقیب ګاڼه. علماو د دې سره مخالفت کاوه چې حکومتي مناسب دې د تعلیم او تجربې پر بنیاد نه وي. دوی ویل مولا د هر مسلک اهل دی. د اهلیت پر تعریف حکومت او علما نه سره جوړېدل. دغه اختلاف عثماني خلافت ونه توانوه چې خپل فوج او نورې مهمې ادارې عصري او پرمختللې کړي او د هغه یورپ سره سیالي وکړي چې په ګاونډ کې ورسره د دشمن په توګه پروت و او ورځ په ورځ یې ترقي کول. دوهم، علماو د عثماني خلافت په ځینو ادارو کې لکه د قوانین مربوط او قضا کې ډېر نفوذ درلود. ځینې وخت په قوانینو کې د دوی ډېر سختګیریو او د هر عصري پدیدې لپاره په زړو فقهي متونو کې حل لټولو او د ضرورت پر وخت د اجتهاد او لارې نه پیدا کولو د پانګونې، ابتکار، اقتصادي ودې او تعلیمي اصلاحاتو مخنیوی کاوه. علماو کوشش کاوه قوانین او خصوصا تعلیمي نصاب د دین د ساتنې په نوم دومره سخت کړي چې ځوان نسل نور د عصر د تقاضا جوابګوی نه و او د ژوند په رقابتي ډګر کې سیالي نه سوای کولی. دغسې یو حالت عثماني ترک د عصر له کاروانه ورځ په ورځ شاته پاته کاوه او په ګاونډ کې دښمنان یې قوي کېده. دریم، اروپایانو د صنعتي انقلاب په نتیجه کې په ساینس او عصري علومو کې ډېر ابتکار او ترقي وکړه چې د دوی د ټکنالوژۍ د ډېر پرمختګ سبب شو. دوی په طب، انجینري، زراعت، صنعت، تجارت، د بحري لارو په توسعه او د ژوند په ډېرو نورو برخو کې ښه پرمختګ وکړي. خو د عثمانیانو په دربار کې ملایانو عصري علوم مباح او غیر ضروري بلل. دوی ویل دا دنیا مسافرخانه ده او مسافرخانه د څو شپو دپاره ده، څوک یې نه اباتوي. د دې دنیا ښه ژوند د آخرت شادي کموي. د عصري علومو سره د علماو دغه مخالفت د عثماني ترک د وروسته پاتهوالي او بالاخره د سقوط یو مهم سبب کړ چې نور یې د یورپ د نوي ټکنالوژي او اقتصادي پرمختګ سره مقابله نه سوای کولی. د عصري علومو او دنیوي علومو پرمختګ سره د ملایانو د مخالفت یو څو مثاله تاسو ته دلته عرض کوم. د چاپ د ماشین مخالفت. کله چې عثماني امپراتوري د چاپ ماشین راوی، ملایانو مخالفت وکړ او ویې ویل چې کتابونه خصوصا د قرآن کریم چاپول د دین او قرآن سپکاوی دی. کاغذ چې آیاتونه پر وي په ماشین کې مرورل کیږي چې د قرآن بې عزتي ده. قرآن کریم او دیني کتابونه په لاس لیکل سوي دي او همدغه کار ته باید ادامه ورکول سي. چاپ یې بدعت دی او بدعت خو دلالت دی او دلالت جهنم ته لوېده دي. د تلګراف او مخابرات مخالفت. کله چې عثماني ترک د دولتي کارونو د سرعت خصوصا د خپل فوجي قوت د مؤثریت لپاره د تلګراف او مخابرو سره کار اخیستل شروع کړه، ملایانو مخالفت وکړ چې دلته معلومات تر طبیعي حالت په سرعت انتقالیږي. دا نه یوازې د فطرت خلاف دی، بلکې په تصمیم نیولو کې عجله راوړي او عجله د شیطان کار دی. د اورګاډي مخالفت. په عثماني ترکیه کې یو شمېر علماو د اورګاډي د پټلۍ د غځولو سخت مخالفت وکړي او ویې ویل چې دا د کفر سمبول او د غربي تمدن علامه ده. دوی ویل چې اورګاډي زموږ عنعنوي طریقه د ترانسپورت او ټولنیز جوړښت تخریبوي، پر جومات او نورو مذهبي ځایونو ورځي او هغه خرابوي. دا د دین تخریب ته یو تمهید دی په حقیقت کې. د عصري علومو د زده کړې مخالفت. په عثماني ترکیه کې ډېر علما
د مدارسو په نصاب کې د عصري علومو د شاملولو مخالف و او ویل دا علوم د یوې لادینې او سکولر ټولنې جوړولو ته لار هواروي چې دین اسلامي ارزښتونه او زموږ عنعنوي ژوند ته تاکید دي. د برق یا برېښنا مخالفت. عثماني خلافت غوښته برق چې په یورپ کې رواج شوی و ترکیه کې هم تولید شي. ملایانو مخالفت وکړي او ویل چې برق د لمونځ او د قرآن کریم تلاوت روا نه دی. دا ځکه دغه برق د کفارو اختراع ده. د نظامي عصري وسایطو د جوړولو مخالفت. په نظامي ساحه کې ابتکار، نوې ټکنالوژي لکه لوی توپونه او پروژه د وړونکو راکټونو او داسې نورو عصري وسلو د تولید مخالفت وسو چې دا د اسلامي اصولو خلاف دی. دوی ویل فوج ته د داسې وسایلو ورکول مضر دي. د عصري ټکنالوژي استعمال او په جنګ پر هغه تکیه پر خدای د مسلمان عسکرو عقیده کمزوروي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چې د ملایانو لخوا مخته بیول کېدې خلک ډېر په تنګ کړي وو. د دفترونو میز او چوکۍ ماتولې او ویل سلف صالح پر میز چوکۍ کار نه وکړي. د خیاطۍ دکان ته تله او خلک یې مجبورول هغسې جامې ځانو ته جوړې کړي چې د امر بالمعروف ملا صاحب مزاج غوښته. ښځو ته د جامو فرمایش هم دوی ورکاوه چې فیشني نه وي. د سلماني دکان ته ننوتل او ځوانان یې مجبورول چې اس سر جوړ کړي لکه د نهي عن المنکر ملا صاحب چې ورته وایي. ودونه او فاتحې یو شان وې. چا په واده کې ډول دریا نه سوای وهلی. چا چې لږ سر لمونځ کړی وای په درو وهل کېدی. دوستانو صوفیګري هم د ترکیې په عام ولس ډېر اثر درلود چې ځینې وخت یې د دولت سیاسي پولې ماتولې. په ترکیه کې تصوف ډېره ترقي وکړه. په اول سر کې تصوف د زهد، تقوا او باطني تزکیې سره مرسته کول او په ټولنه کې یو ډول سکون راوست چې د حکومت په ګټه و. د وخت په تېرېدو سره فساد په تصوف کې خپور سو او د دین په نوم خرافات راوړاندې کړ چې د ټولنې د پرمختګ مخه ونیوي. که به یې چا مخالفت کاوه پر هغه د بېدینۍ ټاپه لګول. حتی عثماني سلطان به د دغسې ټاپو څخه بیرېدی. دا ځکه پیرانو ځانونه مظهر د صفات الهي او تجلیات رباني بلل. پیرانو به په عوامو کې خپل هغسې کرامات بیانول چې د پیغمبرانو معجزې ورته عاجزې وې. یو وخت راغی چې ترکیه کې تصوف شریعت په یرغمل نیولی و او حتی ملایانو به د فاسقو پیرانو لاسونه ورمچول. ځینې وخت به پیرانو په عوامو کې د خپل نفوذ د ټینګولو او د حکومت څخه د امتیاز اخیستو لپاره په ډاګه د حکومت د عمراني پروګرامونو مخالفت کاوه او ویل به زراعتي او عمراني پروژې، سړکان، کارخانې دا شان جوړول دا عبث کار دی. دنیا جفا او مرداره ده. د دې دنیا خواري د آخرت شادي ده. دین خو د دې دپاره نه دی راغلی چې د خلکو مادي ژوند ورسم کړي. خو دا ډول تصوف په ځوان نسل کې د پرمختګ ولوله کمزوره کول او د حکومت اصلاحي پروګرامونه یې ګواښل چې په نتیجه کې د عثماني خلافت د کمزورۍ سبب شو. یو وخت عثماني خلافت تصوف ډېر تشویقاوه چې خلک په خانقاه کې کښېنوي او په حکومت کار ونه لري. پیران یې نازول چې خلک ورته آرام کړي. همداراز کله چې به د سلطنتي کورنیو غړي د امتیازاتو دپاره بغاوت وکړي، علما او پیران به یې تر ځان راتاو کړه او د سلطان مشروعیت به یې ګواښي. هر محلي حاکم پیران تقویه کول چې یو وخت سیاسي استفاده ځینې وکړي. کرار د تصوف تر نامه لاندې د خرافاتو ډېرې ودې د عثماني امپراتورۍ د عصري کولو او پرمختګ مخ ونیوی. حکومتونو بعضې اوقات د ځینو قومونو د کمزوره کولو لپاره قصداً تصوف او خانقاه تشویقول چې خلک یې وروسته پاتې وساتي. د حکومت دغه پالیسۍ به پیري او مرید ته د ډېر قوت ورکړي چې څومره خلک ناپوه او پسونه وه هغومره د پیرانو حکومت په ګټه وه. خو کله چې به پیران ډېر مقتدر سوه بیا به یې له حکومت امتیاز غوښت. که امتیاز نه ورکول کېدی نو به یې په خلکو کې نارضایتي پیدا کول. بالاخره پیران هم د قدرت جزیرې سوې چې د عثماني خلافت په نزول کې کردار و. د عثماني خلافت په سقوط کې د عرب رول. عربانو د عثماني خلافت په سقوط کې مهم رول ولوباوه. عثماني خلافت پر عراق، شام، فلسطین، عربستان، مصر او بیا تر المغرب بحر اطلس پورې حکومت کاوه. مسلمانان یو لوی قوت و چې ټوله نړۍ ورڅخه سترګه کول. طبعا په دومره پراخ قلمرو کې ډېر اقوام او نژادونه پراته وه چې مهم عرب وه. عربان د انګریزانو په ټونګ
عثماني خلافت پورته سوه او دغه لوی امپراتوري په سقوط کې دا لاندې کردار ادا کړ. اول ملت پالنه. د 19مې پیړۍ په پای او د 20مې پیړۍ په سر کې انګریزانو په عربو کې ملت پالنه وهڅول او له عثماني ترک څخه د خپلو سیمو د ازادۍ فکر ورته ورکړ. د عثماني خلافت په خلاف په عربو کې ډېر بغاوتونه را دباره سوه. د عرب ملت پالنې یو مهم تحریک د عرب بغاوت په نوم په لومړۍ نړیواله جګړه کې په عربستان کې راپورته شو. د عثماني خلافت سلطه سخته وګواښل. خلک پخوا هم د عثماني خلافت بدې حکومتولۍ، غټ ټکسونو مالیات، بې عدالتۍ او تبعیضاتو ډېر ځورولي وه. عربان د عثماني خلافت تر تسلط لاندې د نړۍ ډېر غریب او د علم لخوا سخت وروسته پاته قوم وو. خلک ناراض وه. انګریزانو دغه نارضایتیو پر اور تیل توی کړ او عربان یې ورته پورته کړه څو بالاخره د عثماني خلافت په تجزیه منجر سو. دوهم، لومړی نړیوال جنگ. په لومړی نړیوال جنگ کې چې عثماني ترک د انګلیس، فرانس، ایټالیا او روس سره په جنگ کې وو، عربو د عثماني ترک خلاف مهم رول ادا کړ. دلته عرب بغاوت تحریک د عثمانیانو د دغه مجبوریت چې په جنگ کې اخته وو او د انګریزانو په مرسته هر ځای په حمله پر وکړي. مشهور انګریز لارنس د عربو بغاوت تقویه کوي او راهنمایي یې کوي څو عثماني خلافت د اروپایانو خلاف جنگ کې ناکام کړي. دریم، د بغاوت سره بهرنۍ مرسته. د عربو بغاوت د انګلیس او فرانس څخه مالي او نظامي مرستې د عثماني ترک په خلاف ترلاسه کولې. دغو مرستو هر ځای بغاوتونه تقویه کړه څو بالاخره د عثماني خلافت په سقوط منجر سو. څلورم، انګلیسانو عرب ملتپالو ته مالي او نظامي مرستې ورکولې. مثلا انګریزانو په لومړي نړیوال جنگ کې د حجاز امیر شریف حسین بن علي د اردن د اوسني باچا تر نیکه ته وویل چې که ته زموږ ملګری سې او د عثماني ترک خلاف اسلامي جهاد اعلان کړې او وجنګېږې، موږ ستا د عربستان باچا کوو. انګریزانو د شریف حسین سره د عثمانیانو خلاف هر راز مرسته وکړه. هغه هم د مکې مکرمې له حرمه د عثماني خلافت په مقابل کې اسلامي جهاد اعلان کړ او د ترکانو سره سخت وجنګېد. عثماني عسکر هر ځای مړه سوه. بالاخره یې مدینې منورې ته پناه یووړه چې دلته به عرب مسلمانان حمله پر ونه کړي، خو هلته هم ترکان محاصره سوه. ډېری په جنګ کې مړه سوه، یو شمېر یې له لوږې تلف سوه او نور ورته تسلیم سوه. په دې ډول عربو ترکان د انګریزانو په مرسته له عربستان په ډېر ظلم وایسته. د دغه خدمت په پاداش کې انګریزانو شریف حسین د حجاز پاچا اعلان کړي او مرستې ورسره وکړي. دوستانو، د عثماني خلافت څخه نه یوازې هغه ټولې مځکې چې دوی په تېرو 200 کالو کې نیولې وې ولاړې، خپل وطن یې د تجزیې سره مخ سو. انګریزان او ملګري یې تصمیم ونیو چې ترکیه تجزیه کړي. عثماني خلیفه ډېر کمزور سوی و او د فرنګیانو هر شرط یې غاړه ایښول. د فرانسې د سویرس په مذاکراتو کې چې په 1920 کې د انګریزانو او دغو د ملګرو فرانس او ایټالیا سرلاسي کړي، عثماني خلیفه ومنل چې نور له لاسه وتلو مځکو پسې نه ګرځي. خپل نظامي قوت منحل کوي چې بیا اروپایانو ته تهدید نه وي. بهرنی سیاست به یې انګریزان او ملګري تنظیموي. حاضر دی چې اناتولیا یا اوسنۍ ترکیه د انګریزانو او دغو د ملګرو ترمنځ وویشي، څه برخه یونان، څه ارمنستان او څه ایټالیا واخلي. یوازې دې یوه کوچنۍ ساحه استانبول او دغه شاوخوا عثماني ترک ته پاته وي. د دغه موافقې په اساس خلیفه ومنل چې د ارمنستان هیواد به د ترکیې پر خاوره جوړیږي. کردستان به تر یو څه وخته د عثمانیانو تر ادارې لاندې وي څو د دې قابل سي چې پر ازادي واخلي. دا هم موافقه وسوه چې د ترکیې د باسپورس او د داردانیل ابناوي به غیر نظامي ساحې وي، د عثمانیانو له واکه به وتلي وي او د نړیوالو تر کنټرول لاندې به وي. همداراز عثماني خلیفه موافقه وکړه چې عثماني ترک به انګریزانو او ملګرو ته د جنگ غرامتو تاوان ورکړي. خو دا توافقنامه چې په حقیقت کې د عثماني امپراتورۍ د تجزیې قرارداد و، سم عملي نه سو. علت یې دا و چې د عثماني امپراتورۍ یو جنرال مصطفی کمال چې وروسته په اتاتورک مشهور سو، د ترکیې پر ځوانانو غږ وکړي چې د وطن په دفاع راپورته سي او د سویرس قرارداد ونه مني. دوی د قوای ملي په نوم د مصطفی کمال تر مشرۍ لاندې یو مضبوط نظامي قوت جوړ کړي
او د متجاوزونو په خلاف د جنگ اعلان وکړ. دا جنگ د ازادۍ جنگ ونوماوه او د سیوریس تړون یې رد کړ. دا جنگ 4 کاله دوام وکړ، د 1919 تر 1922 د انګریز، فرانس، ایټالیا، یونان او ارمنستان په خلاف وجنګېدل. د مصطفی کمال ملي قواوې په 1921 کې انقره ته نږدې د یوناني قواو ته سخته ماته ورکړه. په 1922 کې ملي قواو پر یوناني فوج په اناتولیا کې حمله وکړه. ټوله سیمه د ازمیر په شمول یې له یوناني اشغال خلاصه کړه. یونانیان غوښتل اناتولیا د یونان برخه وي. همداراز انګریزانو استنبول د باسفورس د دانیل ابناوي ونیولې او د یونانیانو سره د ترکانو خلاف مرسته کول. انګریزانو کوشش کاوه چې د سیوریس تړون عملي کړي، خو ملي قواوې د انګریزانو سره سخت وجنګېدې. فرانسوي قواوې هم د اناتولیا په جنوب کې فعالې وې. فرانسویانو غوښتل شرقي مدیترانه په خپل کنټرول کې ولري. د ترکیې ملي قواوې د فرانسویانو سره هم وجنګېدې. سره له دې چې د ترکیې ملي قواوې له هرې خوا د سخت ګواښ سره مخ وې، خو قوي اراده، حب وطن او نظامي مهارت دوی پر دښمنانو بریالي کړ. د ترکیې ملي قواو نننۍ ترکیه ټوله له خارجي اشغال آزاده کړه. مصطفی کمال یو فعال ډیپلوماسي هم چلول او د ټولو دښمنانو سره په مختلفو ساحو کې په تماس کې و. د ترکیې دښمنان د ترکیې د تجزیې څخه نور مایوس وه او په ګټه یې وبلل چې د مصطفی کمال سره په لوزان کې په 22 جولای 1922 میلادي کې کښیني د سیوریس تړون لغوه اعلان کړي او نوی تړون لاسلیک کړي. په نوي تړون کې اوسنۍ ترکیه په همدغه حدود چې اوس ده په رسمیت وپېژندل سوه او د نړیوالې ټولنې برخه سوه. د تړون پر بنیاد مسلمانان له یونان او یونان له ترکیې څخه وایسته سوه. په تړون کې په ترکیه کې د اقلیتونو حقوق ته درناوی درج سو چې ارمنیان او یونان به نه ازادېږي. د تړون په اساس باسفورس او دردانیل ابناوي نړیوالې اوبه دي چې غیر نظامي تر تګ راتګ به پکښې ازاد وي. په 1922 میلادي کې د مصطفی کمال په مشرۍ د ترکیې جمهوریت جوړ سو. د نوي جمهوریت مشران د عثماني دربار څخه په عبرت د میراثي دیکتاتوري حکومت زد وو. دوی د عربانو څخه ډېره بده خاطره درلوده چې د دوی په خلاف د انګریزانو ملګري وه. د ملایانو او صوفیانو څخه هم ښه نه راتله او دوی د تمدن مخالف او د پرمختګ مانع بلل. هغه په 1940 میلادي کې د نوي ترکیې لپاره ځینې قوانین معرفي کړه چې دا ټولې خاطرې پکښې منعکس وې. نوي قوانین دا ډول وو: رسما د عثماني خلافت او سلطنت د لغوي اعلان، د اسلامي شریعت پر ځای د یورپ پر سیستم ولاړ قضایي نظام، د غربي سیکولر طرز تعلیم رواج، د نر او ښځې مساوات او بې حجابي، له عربي ژبې و لاتیني ته د الفبا اړول، په لاتیني لیکو لوست رواجول او دفتري نظام په نوي رسم الخط چلول، پر مذهب نه ولاړ سیکولر سیاسي نظام جوړول، د دولت سیاسي نظام د احزابو له لارې د ډیموکراسۍ پر اصولو مخ ته بیول، عصري علومو زراعت او صنعت ته وده ورکول، د ګاونډي یورپ سره ښې اړیکې او د هغو له عصري علومو او صنعتي پرمختګ څخه د وطن په ګټه کار اخیستل. په دې ډول مصطفی کمال اتاتورک چې د عثماني ترک پر ویرانه کوم سیکولر نظام په ترکیه کې جوړ کړي تر اوسه روان دي. دوستانو، ما تاسو ته د عثماني خلافت تاریخ ځکه بیان کړي چې موږ درس ځینې واخلو. د تاریخ لوستل د همدې دپاره دي. عثماني حکومت چې د خلفای راشدینو د منهج د تعقیب په منظور جوړ سوی و، د خپلو کمزوریو په سبب بالاخره یو بېدینه سیکولر نظام ته لار هواره کړه. اوس موږ ته په افغانستان کې یو غنیمت فرصت میسر دی چې د عثماني ترک د تاریخ څخه په استفاده هغه څه ونه کړو چې خدای مکړه زموږ موجود نظام د سقوط سره مخ کړي او د امارت پر ځای یو بېدینه او سیکولر نظام حاکم سي. دا اوس د امارت انتخاب دی چې کومه لار تعقیبوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.